داسې یو حالت کې مرحوم امیر المؤمنین بیا مجبور شو چې مبارزه پیل کړي. د دوی د خپلې سیمې نه، د دوی په خپله سیمه کې حالت داسې یو ځای ته ورسېدو چې نور بیا نو دی مجبور شو چې وسله واخلي او د دغې پاټکیانو، د دغې ټوپک سلارانو او هغه خلکو چې هغوی ولس ځورولو، ولس یې داسې یو حالت ته راوستلی و چې ډېر بد حالت و، د هغوی په خلاف یې مبارزه پیل کړه. نو هغه و چې په ډېر کم وخت کې مرحوم امیر المؤمنین ملسه هوښیار د دل چې تور په تورو ګناهونه کړې زړه امیر المؤمنین د ده په ملګرتیا کې چې کوم مشران وو، هغوی داسې یو خوځښت پیل کړو چې په نږدې سیمو کې ډېر زیات هرکلی وشو، ډېر تود هرکلی وشو او په نتیجه کې ټول قندهار ولایت ته دا خوځښت وغځېدو او په ټول قندهار ولایت کې چې څومره ټوپک سلاران وو یا هغه خلک وو چې هغوی افغانان یې ځورول، مسلمانان یې ځورول او په قتل و قتال د افغانانو په قتل و قتال لاس پورې کړی و، په چور او تالان لاس پورې کړی و. نو هغه خلکو په خلاف مبارزه پیل کړه او د قندهار ولایت له هغوی څخه صفا کړو. د هغې نه وروسته دی د قندهار ولایت نه نږدې ولایتونو ته لاړو، تر دې پورې چې د مرحوم امیر المؤمنین دغه مبارزه دا ټول افغانستان ته وغځېده او په افغانستان چې عملاً په هغه وخت کې د تجزیې د خطر سره مخ و. په ټولو ولایتونو کې په هر ځای کې پاټک سلاري وه، خلک د خلکو مال، ځان، ناموس محفوظ نه و. که چېرته یو څوک هغه حالت خو د موږ تاسې ډېرو افغانانو په سترګو لیدلی دی، هغه حالت ډېر مخکې نه ده تېر شوی. داسې یو حالت و چې یو افغان به د خپل کور نه د خپله ځان سره خپله میرمن یا خپل خور، لور، هغه به د ځان سره نه شوی ایستلی چې په ازاده ډول سفر وکوي، ځکه په هغه به ډارېدو چې په لار کې د دغه ناموس داړونکي د موږ ناموس ته لاس وانچوي. او داسې ډېرې پیښې وشوې په دې لارو کې دغه وحشیانو د افغانانو ناموسونو ته حتی تعرض وکولو. نو ولس تنګ و، ولس داسې یو حالت کې و چې بدلون یې غوښتو. هماغه بدلون د امیر المؤمنین په رهبرۍ کې رامنځته شو او ټول افغانستان ته وغځېدو. یوازې دغه د شر او فساد یو څو سلاران او څو مشران چې د شر او فساد زالګۍ دغه یو محدودې ساحې تر جمع شوله، چې څومره دا ټوپک سلاران او دغه مجرمین او دغه قاتلان چې وو دا یوې ډېرې محدودې ساحې تر جمع شوله. نو ټول افغانستان افغان ولس د دوی د شر نه امن شو. امیر المؤمنین مرحوم د هیواد د جیدو علماو له لورې چې زرګونه علماو په قندهار کې جمع شول او د هغوی له لورې دته د امیر المؤمنین لقب ورکړل شو چې دی امیر المؤمنین ده. نو د هغې نه وروسته بیا د افغانستان اسلامي امارت په جریان کې امیر المؤمنین ډېرې ځانګړې کارنامې لري. نوموړی یو ډېر شجاع او د قوي تدبیر او قوي دریځ والا مشر و. نوموړی داسې یو شخصیت و چې یو زړور انسان و، یو جری انسان و او داسې یو شخصیت و چې په عدل او تقوا او په دیانتدارۍ د ټولو ملګرو په منځ کې شهرت درلود. مرحوم امیر المؤمنین سره چې چا ناسته کړې ده او څوک د هغې سره ناست دی، چا د هغې سره وخت تېر کړی دی، نو د هغوی له قوله چې نوموړی ډېر یو دروند شخصیت و، نوموړی ډېر یو متواضع او خاکساره شخصیت و. متاسفانه چې موږ ته الله تعالی موږ تاسو ته الله تعالی دا شرف را نه کړو چې د نوموړي په دیدار مشرف شو. دا موږ تاسو یو ارمان و چې په زړه کې مې پاتې شو. نو چا چې دی لیدلی ده او چا چې د ده سره نږدې مجلس کړی دی، نوموړی ډېر متواضع، خاکسار او ډېر یو د ښو اخلاقو څښتن و. نوموړی داسې یو شخصیت و چې تا به داسې تصور او فکر نه کولو چې دا د افغانستان یو بادشاه ده، د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دومره ځمکې او د دومره ساحې واکمني د ده په لاس کې ده. ډېر ساده زندګي درلوده، ډېر ساده ژوند یې درلود او نوموړی په د لوړو تشریفاتو دې شیانو سره تعلق نه و، دې شیانو سره نه لګېده.
د نوموړي خوراک چې هغه عادي خوراک و، لکه څنګه چې د نورو مجاهدینو به کوم شی خوړل هغه د نوموړي خوراک و او داسې امتیازي هغه یې نه درلود. نو دا د مرحوم امیر المؤمنین په اړه یو لنډ څه معلومات و چې ما درسره شیر کړل. نن خو د نوموړي په اړه ملګرو به ډېر څه شریک کړي هم وي، تاسې به لیدلي وي، او الله تعالی دې وکوي چې موږ تاسې د ده حق ادا کړی وي او د چې څومره احسان د امت سره کړی ده، خصوصا د افغانانو سره یې کړی ده، هغه ډېر زیات ده، هغه ډېر بې حده زیات احسان امیر المؤمنین د افغان ولس سره کړی ده او د اسلامي امت سره یې کړی دی. مرحوم امیر المؤمنین په خپل شجاعت او په خپله تقوا او په خپله عدالت دا د لله الحمد امریکایي اشغالګر مات شول او د ده هغه بنیادونه دي، د ده هغه پاخه تداوونه دي چې ایښودل شوي دي او د امارت پالیسي په هماغه تداونو، په هماغه بنیادونو، په هماغه اعتدال د افراط او تفرید څخه په لرې و پالیسۍ د اسلامي امارت هغه بنیادونه او تداونه روان دي. دا د الحمدلله او مبارزه ډېره په مخ روانه ده او ډېره په خوند روانه ده الحمدلله. نن دا د موږ تاسې وینو چې د امیر المؤمنین مرحوم هغه پیشنګویانې چې د امریکایي اشغالګرو د اشغال په مهال یې کړي وي، هغه نن موږ په خپلو د سر په سترګو یې وینو. هغه ویډیوګانې نن الحمدلله ډېر زیاتې نشر شوې، د ډېرو اورېدونکو غوږونو ته به رسېدلې وي، لیدلې به وي، او وایي چې امیر المؤمنین رحمه الله د امریکایانو د راتګ نه مخکې دا وړاندوینه کړې وه چې داسې ورځ به راځي چې امریکایان به په افغانستان کې ماتې خوري او امریکایان به دلته ماتېږي، د دې خاورې نه بیا هم ذلیل او خوار دوی تښتي. چې جانان حیرانون کې کارنامې پیل کړې، محمد عالم ګوتا په غاښ شونډې مسکی ونیسي، داسې نر نشته چې له موږ